السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لمن یم چې روغ او جوړ وي. نن یو ځل بیا د یو ملګری د پوښتنه به ځواب وو. هغوی موږ څخه پوښتنه په میسنجر کې کړې وه، نو زه به لومړی د هغوی پوښتنه هم تاسو سره شریک کړم چې هغوی موږ ته څه ویلي وو. ملګرو مخکې ګورئ وایي پوښتنه مې دا ده کله چې زه نوټ پیډ کې د لیکنې نښه کول یا سلیکشن کوم نو د هغې رنګ هم چینج شي او د سلیکشن په وخت کې د دې ټیکسټ هم رنګ هم ورسره چینج شي. څنګه دا کولی شو؟ نو په همدې باندې نن په همدې باندې غږیږو، د همدې ورور پوښتنه به ځوابو. زموږ هدف همدا و چې هدف مو همدا ده څنګه د یو ملګري پوښتنې ته لاسرسی ولرو او د هغوی ستونزه حل کړو. نو دوی موږ څخه د واتساپ شماره هم وغوښته. اوس مهال زما د واتساپ شماره بنده ده، خو تاسو کولی شئ د ویډیو په یوټیوب کې د ویډیو په کمنټ کې موږ سره خپله پوښتنه یا غوښتنه شریک کړئ او همدلته موږ سره میسنجر کې هم کنټاکټ کولی شئ. انشاءالله ستاسو پوښتنې ته پر وخت ځواب درکول کېږي. نو راځو د همدې ورور پوښتنه ځوابو نن ورځ ویډیو کې. که چېرته مو زموږ ویډیو خوښ شوي وي نو مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ له نوي ویډیوګانو څخه پر وخت خبر شئ او خپلې غوښتنې او پوښتنې له موږ سره شریک کړئ تر څو پر وخت ستاسو پوښتنو او غوښتنو ته ځواب ووایو. راځو زه نوټ پیډ را خلاصوم. دلته تیار ماټ لیکنه هم پکې کړې ده. ګورئ ملګرو، تاسو کله چې نوټ پیډ به تاسې هم لیکنه به پکې کړې وي، سلیکشن به هم پکې کړی وي. د دې کله چې سلیکشن کوئ د ټیکسټ نو د دې د سلیکشن رنګ شین وي او کله د سلیکشن په وخت کې کله چې سلیکشن کوئ او د ټیکسټ رنګ سپین وي. نو ما دا چینج کړی، په دې خاطر مې دا مخکې نه چینج کړ. کله چې زه ویډیو کې بیا دا درته چینج کوم نو هغه ریسټارټ کول غواړي. نو کله زه د ویډیو ریکارډ په وخت کې نشم کولی چې هغه ریسټارټ کړم. نو د دې لپاره چې تاسو یقین وشي ما مخکې نه دا کار اجرا کړی ده. نو ګورئ ما مخکې بای ډیفالټ حالت کې د دې رنګ شین وي او د ټیکسټ رنګ ورته سپین کېږي د سلیکشن په وخت کې، خو ما ورته چینج کړی. ګورئ د سلیکشن رنګ مې سور کړی ده او د ټیکسټ رنګ مې ورته شین کړی. ګورئ سلیکشن په وخت کې دا ټیکسټ رنګ ورسره تغییر کوي. نو دا مخکې د ویډیو څخه مخکې ما جوړ کړو تر څو ستاسو یقین وشي. نو همدغه طریقه درته ښیم سټیپ بای سټیپ مخته څو. البته دا نوټ پیډ پورې تړاو نه لري، دا د وینډوز رنګ پورې تړاو لري. د وینډوز کې هر ځای کې تاسو ولاړ وئ سلیکشن کوئ یا لیکنه کوئ نو همدغه رقم تاسو سره تغییرېږي. ګورئ زه مثال وینډوز آر ګوردام د هغه برخه ده. ګورئ دلته زه مثال ټیکسټ لیکم. مثال دا چې کله سلیکټ کوم هم به رنګ سور رنګ به اخلي او دا وګورئ مطلب دا وینډوز پورې تړاو لري. دا سیټینګ خاص نوټ پیډ پورې تړاو نه لري. ګورئ زه راځم بل ځای کې، زه دلته راځم ملګرو. ګورئ دغه ځای کې دا ګورئ کله د دې بیکګراوند رنګ د سلیکشن په وخت کې سور سو او د ټیکسټ رنګ یې شین سو. دا وینډوز پورې تړاو لري ملګرو، صحیح ده. نو راځو سټیپ بای سټیپ دا عملیه اجرا کوو. نو لومړی به تاسو رن کمانډ ته راسئ، وینډوز آر او کیبورډ څخه پریس کړئ. دلته به ولیکئ ریج ایډیټ. ریج زه بیا ورته لیکم ریج ایډیټ. کله چې دا ولیکئ دا به تاسو پریس کړئ، انټر به ووهئ، بیا به راسئ یس به کړئ. له یس څخه وروسته به تاسو یو بل کار وکړئ. دلته به اچ کی کرنٹ یوزر دا به کلیک کړئ. له دې وروسته به کنټرول پنل ته راسئ ملګرو. کنټرول پنل ته چې راغلی بیا به راسئ کالرز ته. کالر ته چې راغلی بیا به راسئ هایلایټ. کله چې تاسو په دې باندې ډبل کلیک وکړئ نو دا د دې دا معنا لري کله چې سلیکشن کوئ دا سلیکشن رنګ به تغیرېږي. صحیح ده ملګرو. نو په دې باندې ډبل کلیک وکړئ. ګورئ دا درې والیو تاسو اخلي. د دې معنا دا د آر جی بي. آر معنا ریډ، جی معنا ګرین، بي معنا بلو. درې رقم رنګ دا تاسو اخلي. خو دې کې تاسو مختلف قسمه رنګونه جوړولی تر 255 پورې هر یو والی واخلي. صحیح ده. درې وړه رنګونه 255 والی واخلي. نو دې ته تاسو کولی شئ مختلف قسمه والی ورکړئ تر څو کوم رقم چې تاسو غواړئ رنګ انتخاب کړئ. دا چې موږ والی څنګه ورکوو په خپله خوښه رنګ ورته ورکوو. مثال دا خو موږ ته نه معلومېږي چې مثال په څومره والیو کې زما د خوښې رنګ انتخابېدی شي. نو دا به هم په همدې به هم کار وکړو په دې ویډیو کې. نو دغه آپشن باندې کله تاسو ډبل کلیک کوئ په هایلایټ باندې نو دغه سلیکشن چې کله کوئ هغه رنګ انتخابېږي. او په هایلایټ ټیکسټ د لاندې هایلایټ څخه وروسته هایلایټ ټیکسټ په دې ډبل کلیک وکړئ
نو دا هم د شکم دغه رقم والی او درې والی غواړي. نو دا چې دا کله چې سلیکشن کوي د سلیکشن په وخت کې دا ټیکسټ رنګ د تغیریږي. یو خو د سلیکشن رنګ موږ پاس تغیر کړي په دې کې د سلیکشن په وخت کې د ټیکسټ رنګ درته تغیریږي. نو دغه دلته تاسو والی ورکولای شئ کوم رقم چې تاسو رنګ خوښ هغه رقم منتي. نو کله چې تاسو دلته خپل د خوښ رنګ والی ورته مثال ورکړل زه ورته ورکوم مثال شل سپیس سل سپیس 200 صحیح ده تر 255 پورې لوړ والی تاسو ورکولای شئ. دا به اوکې کې صحیح ده. دا موږ سره د سلیکشن په وخت کې د سلیکشن رنګ شو. کله چې دې ته زه والی ورکوم دا د سلیکشن په وخت کې د ټیکسټ رنګ موږ سره اخلي. مثال 200 یو سلو 90 صفر دا اوکې کې. نو کله دا کله اپلای کیږي اوس خو ګورئ زه چې نوټ پیډ ته راسم دا موږ سره نه ده اپلای شوی. صحیح ده ملګرو. په همدې خاطر ما مخکې درته وویل چې دا کار ما مخکې درته اجرا کړی ګورئ هغه موږ سره اپلای نه شو ملګرو. علت څه شی ده کله چې تاسو هغه سیټینګ ترسره کړئ دواړه اوکې مو کړل هغې وروسته تاسو خپل کمپیوټر ریسټارټ کړئ بیا به هغه تاسو سره عملي کېږي پکې اپلای کېږي. نو زه چې اوس کمپیوټر ریسټارټ کړم نو دلته ریکارډینګ روان ده نو نشم کولی چې دا ریسټارټ کړم. په دې خاطر ما مخکې نه درته وویل چې دغه په دې خاطر ما دا سیټینګ مخکې نه کړی و درته مې وویل چې دا رقم کولی شئ. اوس راځو چې څنګه کولی شو خپل د خوښې رنګ په والیو کې راخیستلی شو. تاسو به فینټ ته راسئ مس فینټ پروګرام ته. نو دلته فینټ راخلاصوم دلته درته زه ښیم چې څنګه تاسو خپل رنګ والیو انتخابولی شئ. رابسئ ایډیټ کالر ته. د ایډیټ کالر ګورئ دلته هیو او سچوریټ او لیمپ دا دلته موږ په دې نه غږیږو بل ته راځو ریډ ګرین او بلو په دې باندې غږیږو. صحیح ده ملګرو. ګورئ دلته صفر ده صفر صفر درې واړو کې صحیح ده موږ هلته ویل چې درې والي واخلي. نو صفر صفر چې درې ورته ورکړي دا تور رنګ انتخابېږي. اوس زه راځم دغه رنګ انتخابوم هلته صحیح ده د سلیکشن په وخت کې مطلب دغه خو زه چې هلته والي ورکوم هغه ماته نه معلومېږي. تاسو به راسئ دغه ځای کې به اول په دې رنګ کلیک وکړئ. کله مو کلیک وکړئ دلته وګورئ ستاسو لپاره به والیو انتخاب شي. د ریډ لپاره به تاسو هلته صفر ولیکئ د ګرین لپاره به 255 ولیکئ او د بلو لپاره به صفر ولیکئ. نو دغه به تاسو همالته ولیکئ کوم رقم چې دلته مطلب بل رنګ دا رقم پکارو همداسې کولی شئ انتخاب کړئ. د ریډ لپاره 255 د ګرین لپاره صفر او د بلو لپاره 128. په دغه رقم تاسو دې ځای څخه خپل والی ورته انتخابولی شئ د خپل خوښې رنګ هم. صحیح ده ملګرو. که سپین غواړئ مطلب دا وګورئ 255 درې واړو والی همالته ورکړئ او سپین رنګ به درسره انتخاب شي. او کله چې مو دا سیټینګ ترسره کړئ بیا به کمپیوټر ریسټارټ کړئ. ریسټارټ څخه وروسته دغه پروسه به تاسو سره اجرا شوي او کار به کوي. نو هیلهمند یم چې د ورور غوښتنه به حل شوي غوښتنه او پوښتنه به حل شوي. ګورئ دا ته په همدې خاطر ما مخکې وښوده چې ما دا سیټینګ مخکې ترسره کړی تر څو ستاسو یقین او باور راسي ملګرو. په همدغه سټیپ باندې تاسو کولی شئ مخته لاړ شئ او هغې وروسته خپل کمپیوټر ریسټارټ کړئ. هیلهمند یم چې د ورور پوښتنه به حل شوي. نو تر بیا ښه وخت ولرئ. که هر څوک کوم پوښتنه لري موږ سره په یوټیوب کې د ویډیو په کمنټ کې موږ سره شریک کړئ یا د میسنجر لارې موږ سره شریک کړئ. موږ به ستاسو پوښتنې ته پر وخت ځواب درکړو. تر بیا ښه وخت ولرئ. اللهم الشه.